ښه په دې پوهېږم چې نه راځي ښه په دې پوهېږم چې نه راځي بیا هم انتظار وي چې دا ولې وي او بس چې شجره د ښکلو وګورې ټول د ننګرهار وي چې دا ولې وي سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ قدرمندو کتونکو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دې هیله په دې تمه چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به قدرمندو کتونکو لوی کور افغانستان ته راغلی یم او دلته راسره ډېر ګران او ډېر ښه شاعر ورسره د انعکاس ریډیو یو تکړه یو ښه همکار حضرت یوسفزی صاحب راسره نن په خپرونه کې ناستی کوي د دوی سره به خبرې اترې کوو ورسره به ترېنه خوندور شعرونه هم اورو حضرت یوسفزی صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مشې وایم مننه نادان صاحب تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو خپل لوی کور افغانستان ته په خیر راغلی هر کله راشئ ډېر خوښ یم چې تاسو سره وینم او ستاسې د بنډار او بیا خصوصا د آینې د خپرونې دپاره یو څو شیبې له تاسو سره یم مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ زه هم د خوښۍ احساس کوم چې تاسو را سره په دغه خپرونه کې ناستی کوئ ډېر مینوال او ډېر ملګري به د غږ سره هم اشنا یي ستاسو د شعر سره به هم اشنا یي خو بیا هم بعضې زموږ د آینې داسې کتونکي وي چې په اول ځل به په دغه سکرین باندې ګوري که هغوی سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه سمه ده زه لکه څنګه چې تاسې نوم واخیستو حضرت یوسف نومیږم یوسفزی مې تخلص دی په افغانستان کې د لوی ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او بس دلته ساه اخلم او دلته ژوند کوم ډېره ښه ده دا راته ووایه چې د شاعرۍ پیل مو کله کړی دی او د شاعرۍ ابتدا مو کله کړه کومه وخت چې تاسو شعر ولیکلو د نن نه 8 کاله وړاندې ما د شعر لیکلو هڅه کړې او مینه مې بیخي د کوچنیوالي نه د شعر او شاعرۍ سره وه نو 8 کاله کېږي چې زه شعر لیکم سمه ده د شعر لیکلو سره مو کله مو په نثر لیکلو باندې هڅه کړې ده نثر مو لیکلی دی او که نه نثر ځینې د ملګرو خاطرې او هغه په ټولنه کې د ځینو واقعیتونو نه چې خبر شوی یم او په سوشل میډیا کې مې خپل نظر څرګند کړی هغه هم په نثر کې راځي خو داسې باقاعده په یو موضوع باندې یا بیرته ادب ته راوګرځو کیسه یا ناول یا لیکوالي چې ځینو موضوعاتو باندې خلک انتخابوي او کوي داسې هڅه مې نه ده کړې خو هغه روزمره کوم پیښې چې کوم تاثرات چې ما اخیستي دي هغه مې لیکلي او د نثر په ژبه مې خپلو لوستونکو سره شریک کړي دي دا هم د ټولو نه لوی کوشش دی ستاسو چې دغه خاطرې تاسو محفوظوئ دا راته ووایه چې د چاپ اثار باره کې زموږ دغه کتونکي خبر کړی کوم چاپ اثار لرئ او که نه زما 6 کتابونه چاپ دي 2 خپلې شعري ټولګې مې دي چې اوله ټولګه چې چاپ شوې ده ماښام نومیږي او ورپسې بله شعري ټولګه ده بېخوبي نومیږي او دغه 4 نور کتابونه چې دي هغه نو زما د خپرونو چې ځان غوندې د شاعرانو سره ناست شوی یم د هغوی شعرونه مې اورېدلي او هغه مې ریکارډ کړي دي او بیا نو د وخت په تېرېدو سره د ځینو ملګرو په مرسته باندې البته د خپرندویه ټولنو والا په مرسته باندې مې هغه 4 ټوکه کتابونه چاپ کړي چې هر یو زما د خپرونې لالهزار یکهزار او همداراز د راڼه لفظونو ټولګې دي ورچاڼونه دي البته ورچاڼونه ډېره ښه ده یوسفزی صاحب غواړم چې بلها پوښتنې درنه وکړم او تاسو راله جوابونه راکوئ زړه مې غواړي ستاسو هم ډېر قیمتي دی تاسو هم څه کارونه لرئ او زموږ د خپرونې هم دغه وخت ډېر کوتاه او ډېر مختصري غواړم چې څه شعرونه درنه واورم زه به درته ووایم یو غزل البته غزل نه وړاندې نظم درته وایم او سرلیک یې دی غواړم لرې درنه لاړ شم غواړم لرې درنه لاړ شم ویل زړه مې داسې وایي غواړم لرې شم له
لتانه ستا د مینې له درشله ستا د وصل له جهانه غواړم لرې درنه لاړ شم دومره لرې چې د لرې وي هم لرې زړه مې دا فیصله کړې کمې شپې پیکه پیکه شي کمې ورځې بې مزې شي که دا شته زور مې اوبه شي که ترمنځ مو فاصلې شي بې له تا که هر څه وشي که مې ژوند خراب که ښه شي خو له تا نه ګوښه کېږم په ژړا به ځان عادت کړم له خندا نه ګوښه کېږم زما هیله درنه دا ده چې زما یادونه هیر کړه خپل راتلونکی ژوند دې ښه کړه او زما خیالونه هیر کړه ما وې ولې دې وې هسې غواړم لرې درنه لاړ شم دومره لرې چې له لرې وي هم لرې زما هیله درنه دا ده چې زما خیالونه هیر کړه خپل راتلونکی ژوند دې ښه کړه او زما یادونه هیر کړه. واه ډېر ښکلی نظم را سره شریک بل کوم غزل یا را سره شریک مننه غزل به درته ووایم د ګوتو شمار مې کوو بلې هو لالیا د ګوتو شمار مې کوو بلې هو لالیا د ګوتو شمار مې کوو بلې هو لالیا ستا انتظار مې کوو بلې هو لالیا که به صفت رانه کېده د کومې ښکلې سیمې که به صفت رانه کېده د کومې ښکلې سیمې د ننګرهار مې کوو بلې هو لالیا مننه که به صفت رانه کېده د کومې ښکلې سیمې د ننګرهار مې کوو بلې هو لالیا او د جمعې شپه وه د راتلو واده مې ځکه نه کړه دلته خپرونې ته اشاره ده وایي د جمعې شپه وه د راتلو واده مې ځکه نه کړه بس 1000 مې کاوه بلې هو لالیا او د بدو خلکو بدې ناستې بدې پیلې د بدو خلکو بدې ناستې بدې پیلې ورځینې ډار مې کاوه بلې هو لالیا او څه نور شعرونه هم پکې دي خو وروستی بیت دی چې د یوسفزي د فکر سیوری په ما شوی و خو د یوسفزي د فکر سیوری په ما شوی و خو ورځینې د یوسفزي د فکر سیوری په ما شوی و خو ورنه انکار مې کاوه بلې هو لالیا واه ډېر زبردست ډېر خوندور شعرونه مو را سره شریک یوسفزي صاحب داسې زړه کې مو څه خبرې او غواړئ چې زه دغه ولس سره شریک کم موږ دغه یو د الله نه په دې ډېر راضي یم چې څه زما په زړه کې وګرځي او وغواړم چې شعر یې کم هغه رانه شعر شي زه د خپل فن او هنر نه په دې ډېر راضي یم چې څه مې غوښتي دي چې ما غوښتي چې دغه خبره شعر کم هغه رانه شعر شوي دي خو بیا هم ځینې خبرې په نثر کې کول پکاري او په شعر کې به هم ځایږي خو چې په خپله ژبه د نثر په بڼه ووایو دا به ډېر ښه زه ډېر چې غواړم چې زموږ ټولنه کې یو څه عام شي هغه نو مینه ده مینه مینه چې کله عام شي او دا خوره شي بیا نو ډېر هغه سخت کارونه چې موږ تاسو ته به سخت کاري خو د مینې په واسطه باندې هغه اسانېږي یو بل زغمل صبر حوصله د پیښو په وړاندې ارامتیا او په سوچ باندې د پیښې په تړاو باندې سوچ کول او بیا یو څه عمل ترسره کول دغه شیان زما خوښېږي زه وایم چې باید هر څوک د حوصلې خاوند وي هر څوک باید صبر ولري هر څوک باید زغم ولري هر څوک باید د زده کړو شوق ولري او هر څوک چې دی باید مینه وکړي دا زما ارمان دی او زما هیله ده چې زموږ ټول ولس دا هیله زما پوره کړي او یو بل سره مینه وکړي ډېره ښه ده ښکلې خبرې مو وکړې ستاسو نه ډېره مننه کوم چې دغه یو څو شیبې ما سره په دغه خپرونه کې خوندورې تېرې کړې له تاسې مننه بیا هم تاسو ته وایم چې ښه راغلئ هر کله راشي افغانستان ستاسې لوی کور دی او ستاسې په راتګ موږ ډېر خوشحاله یو تاسې ولید خپل مینوال خپل ملګري چې څومره مینه یې درکړه او خدای دې وکړي چې موږ ته هم د هغه ځای د تګ زمینه برابره شي او موږ هم تاسې سره هلته وګورو او کینو او دغسې بنډارونه وکړو مننه له تاسې کور مو ودان ستاسو نه هم مننه قدرمندو کتونکو دا را سره ډېر ښاغلی حضرت یوسفزي صاحب چې تاسو نه څه خبرې او څه خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرامین ملګری عادل ارمان د ورکړې اجازت د لوی الله په امان